نننی اجلاس چې دی دا موږ ډېر په مجبورۍ باندې راوغوښتو. موږ خو همیشه دپاره د صبر تحمل مظاهره کړې ده. په مذاکراتو په میز باندې ټیبل ټاکس موږ کړی دی چې په قوم سره ظلم زیاتې نه کېږي، د تاجر برادرۍ سره ظلم زیاتې نه کېږي. حکمرانانو د هغې نه غلط نتایج واخیستل او په ملکنډ ډیویژن او په سوات په عوامو باندې انډایرکټ مکمل طور باندې ټیکسونه ناپیس کړل، ناپیس کړي دي چې د 1 جولای نه به دلته ټیکس ورکوي. موږ حکومت پاکستان ته دا وینا کوو چې تاسو د خپلو عیاشو دپاره د خپلو مراتو دپاره دلته په قوم باندې دا ملا ماتونکې ګراني د دې نه مخکې په موږ باندې مسلط وه. دلته د بجلۍ د ګیس بلونه چې کوم دي قوم نه شو ادا کولی. دلته دهشتګردي دلته راغلې وه، دلته طالبایزیشن راغلی او دلته قدرتي آفتونه راغلي او دلته سیلابونه راغلي. د هغې په نتیجه کې د دې ډیویژن او د سوات د عوامو په اربونو روپو نقصانات شوی دی. زرعي ځمکه چې زموږ کومه وه هغه ټوله تباه شوې ده، باغات زموږ تباه شوي دي، د کاروباري طبقې دکانونه تباه شوي دي. زه په کوم وجه باندې پاکستان له ټیکس ورکم؟ زما دا سوال دی. زه د پاکستان د ټولو سیاسي پارټیو مشرانو نه دا تپوس کوم چې زه ولې ټیکس ورکم؟ ماله دې زما په وسایلو زما اختیار راکړي. زما هېڅ چاته ضرورت نشته خپل وسایلو باندې په خپل سټیټ چې څنګه چلېدو دغسې به چلوم. او که دغسې تیار نه وي نو موږ چې نن به د نننۍ غونډه کې موږ څنګه فیصله وکړه چې دلته کې وروره 50م آئیني ترمیم چې دی زموږ نه هېڅ چا تپوس نه دی کړی. سرتاج عزیز صاحب راغلی دی، صرف په قبایلو کې په 7 ایجنسیانو کې ګرځېدلی دی، د 124 کسانو سره میلاو شوی دی او دی په خیبر پښتونخوا کې مدغم کړي دي. زما چې کوم آئیني او قانوني حیثیت و 246 247 ارټیکل هغې پکې ختم کړی دی. زه دا مطالبه کوم چې د ملکنډ ډیویژن آئیني او قانوني حیثیت دی زر تر زره بحال کړی شي. که بحال نه شو نو موږ په ننني اجلاس کې دا فیصله وکړه چې اولنۍ زموږ مرحله چې ده په 14 مۍ به په ټول ملکنډ ډیویژن کې د هغه تاکوټ د پله نه راواله د امبېلې پورې او د سواته پورې مکمل طور باندې به شټر ډاون اړتالي انشاءالله تعالی سلسلهوار به د عمل به موږ جاري ساتو. موږ نه د حکمرانانو د سختو نه یېرېږو، نه د حکمرانانو د جیلونو نه یېرېږو. هغه چې 14 کاله سبق وایي 50 لکه روپۍ به له پیدا کوم یونټ ته به یې لېږم. آیا کېږي نشي راکولی په 50 روپۍ یونټ؟ ما ته ویل سولر ولګوه. ګیس نشي راکولی؟ ما ته وایي LPG استعمالوه. نوکري نشي راکولی؟ بې بچې دې یورپ ته لېږه. دا ته کومې کړی ولې چې زما په اوږو ناست زما په اوږو چې کېنې د سټیټ د ذمه دار په حیثیت په ما له بنیادي سهولتونه راکړې، زما بچو له به روزګار ورکړې، ما له به تعلیم سهولت راکړې، ما له به د صحت سهولت راکړې، امن به بحال کړې. خو دلته خو داسې مملکت کې موږ اوسو چې زما کور ستا کور سکې جومات سکې د دې پولیسو د تاڼې هم غیر محفوظ دي، د فوجیانو د چوکۍ هم دا زما ستا د ملک حال دی.